السلام علیکم ناظرین زه راج محمد او تاسو کوم مباشر ټي وي کې د حجرا شو نن چې موږ ټاپک کوم راوړل په باران کې قسمه قسم خوراکونه په کار دي کاغه پایتوي او کبابي او کبابي خو زموږ چې کوم ملک سخی هغه روان ده پیاره کې پروګرام له خوان داخلو ځکه چې ملک سخی سره ډېر خېخي خبرې وي باران ګیر کړه ما ته پته ټلیفون کړی باران ګیر کړی خو را خوشاله ګاډي اواز مې واورېدو لاندې ودرولو نو موږ پر نظر څخه کوو چې بلکې صاحب راشي کړنګ یو وړو ګاډي راځه راته کوله ها باران سم کار پکړې خپې کیږي مړه ها بلاوال سمګړي د باران بارا کې تو ګرځي دا ټیم کې په پښنګورم نه ګرځي و دا یو په ګرځي السلام علیکم پروګرام شروع دی الحمدلله خوشحال شو خیر اوسې دا څه چې باران خو دی یا نو ولا باران قادر صاحب مولانا مهرباني ملک صاحب بخیر علی خیر اوسې قادر خیر بخیر قادر السلام علیکم ټول د شریکه موږ دوستان مرګري شي سلام ټول دا سړي چې بخیر راغله خیر اوسه والا چې څه غواړو چې باران خو شروع دی توړه باران دغه خبره مې دغه باران شروع مړه کوټه پاس خطرې او ترې باندوا ها ترې باندوا او مو چې څنګه ترې کې کارو کې 15 پاکې نو دا مخکې خلکو د بوجه استعمالولې اوسم د چترې خوازو چې خېجو غوزیګا او جواب کوي دا ډېر زبردست شای دی هوجره یاد کړه خو زه د مینوالو دم د خواست کوم چې قدر صاحب د خواست وکړه چې ګولې چای راوړي خطا زه ته کړی و قدر صاحب ډېر مانه قدر کې یو کمال دی چې ګوره څنګه هغه مخکینی وجري او مشمونو خدمت کولو داسې قدر مې خدمت کوي مساله په کیسه ته ورکړه څنګه ګوره دا شایم دی چې دغه خوان ته اخلیم دغه موږ خبرونه خوان د خدمت خو په دغه کې مسرور چای ته هغه دا وی چې وجري په چاره کې اړم او سم ولا چې چا تورو چایم دی مالوا ضرورت و غصه مړه ورګه کا ماره خرابای ماره خرابای او زاده ماره خرابادو موږ بیا چکه خو بیا خوان نه کوي رولا ته ویلکم یو رولا انټر شو پروګرام ته محمد راهیل لیکلی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ راهیل کا بازار کې ویلو ګل چای حاضرې راته شی مو ګجرلا هر وخت دې دستي راځي شی مو دستي بخې کړې مالک صاحب راځو هغه باران یې خشمه لکه ډېر مالدار خلک پکې وي چې ډېر وانډرفل موسم دی او خبرونه چې غریب په زړه څه تیریږي ځکه چې دنه بختنو چې خطر دي هر کوټه لا واټر پال جوړوي لکه بواره هر کوټه چچيږي یو خیال ساتل پکار دي الله پاک دې باران له صبر وکي امين او یو غزيلو باندې الله ورې چې کوم ضرورت زه خطر دغه لوم چې وجره کوټه اوس مو پروګرام کوو پاس راوړل چې ګو درې باندې موبایل غاسنه چې دوی را شروع شي خپل شاپري ورغلي کې چې وال بو شمال وال هغه ورغلو ډېر جو غتر پاته نه لګي غوخو او بوجم لانداش او خلکو ته چترې وخله مو چې مړه پر چترې دا اوس دا ورشه دا ډېر مخکینه مو مسانه ماینده پاینده چې دا بوجه استعمالوله مخکې وي منجو اوس ټوړې راغلي ته پاتاو نو مو چې کوي چې ټوړې غره شوی په وله ملک صاحب چترې یخي وا چترې مې یخي وا چترې کې حکومت د چندرباګ کې خطا نشي بیا پاګه کې خپل وړې وړې مخکې ګټو کې مورې باقي مورې باقي نشي جوړای او چې داسې کې ما باران دی وای مز باران وړې خو زلند ولوم نه او یو خبره دا چې ماشومان ډېر خیال وساتو بالکل ماشومان په دا وخت کې وګوره ماشومان چې کوم ماشوم بیمار شي هغه مونږ یې خور مرده خواست کوو چې مهرباني به تعالی سره بیماری کې چې ته ګرم ساتي نه بالکل دغه پیمپر ضرورت دی دغه ګوره ګرم سور ضرورت دی دغه ګوره ګرم ټوپی ضرورت دی هغه شو شي پرې او ګان جرابې وته ورواغندو خو چې کوم ماشوم بیمار وي د وټو خېګو بیګه چې موري به کارو دا خبره سیده بل ماشومان د سیده کوړه وړکی لگا کاکی وړو کې نه کاکی هم وړو به مزه ځای ودا کوم چې کاکی بهر جیشا او کاکی وتا بیا دا مینه الله مالک صاحب غلي کلی ابو قاسم علي کلی چې الحمدلله موږ ټول مسلمان یو الحمدلله شکر الله سبحانه تعالی په باره کې سوچو چې د باران رحمت ده که غضب ده الله اکبر موږ دا ویلي دي چې ګوره رحمت دی باران خو چې کله زیات شي بیا زحمت شي
خو داسې خلکو ته هم فکر کوي چې خټو کوټي وي داسې خلک هم ستا ټغرې تاو کړي داسې خلک ته اعتماد کوي ته ښه خولي کېني غورتنه یې ورته ویلي وي الوانه یې ورته ویلي ډېر خلک اور لمسي هغه مونږ په هغه باندې پابندي نشته مونږ نه یې خیلي مونږ هغه خلک خیلي دي باران چې چا ته تکلیف وي اوس په باران کې کمال صاحب اوس کچا کچا کوټي تاله د غوګاني وزیر دي ګټي دي شهزاده صاحب دغه کوټي هم کو صوبات پاس کرنا چاهي نه چې راځي تاسو سبا بلستانه غام وي سره او په خپل غامانه کې پروت نور غام نه کوي باران نه پاتې خیال سره لا مخلوق دی ابو کسوه لیکلی چې چای والا به برګره او بالکل او کدیره تو ته ها بالکل عبدالرحمن افریدی لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله لرم اجرامو را یاد کړه بالکل چې موږ پروګرام کښه تاته وجرا یادې کې ځکه چې وجرا کې یادونه پراته افسانې پراته لرګیب کې پراته یادونه پراته چا کې را با پروت یو مخه ته چې لګونه پراته ان شاء الله وخت به موږ باندې ورسې روجا خو وجرا خو چې کومه دا سبب ځای دی دا هدايت ځای دی دا نصیحت ځای دی دا پردیا هغه ځای دی وجره وی پوښتنه مطلب اختر ولی لیکلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ څنګه چل دی څنګه یو زه د قطر نه یم او دا ډېر مننه دا وایو ته وګورم قطر نه بخیر ورغله پاکي لایې تنخوام زیاده کا پاکي لایې خپل روان والا دا کې منګولې او مور خپل دسترګو یې خواله یې الله خوشحال ساتي ملک صاحب راځو په باران کې خخ خوراکونو ته لکه تاسو ته پد تاسو تجربه زیاته باران په شپه خلک ولا څه کول په کار دي چې بچو سره شي وکړي باران په شپه خو دا کول په کار دي شهزاده سي راځي سي دوا قسمه خلک دي چې دنیا په مخ باندې یو غریب دی یو مالدار دی غریب له خدا په کار دی چې خطو دیدار راوخلي او مضبوطه کړی دی وږي بالکل مالک سي وصلات سره واخلي او مسرور وي کته دیدار وي چاړو وي کلول وي اته کړي چې وګو ها چې دا دا نور شي نه وي او بیا کا خوان دي نه وي وسره خو خپل سره شګنی وګي باډینګړو باندې نه پازا به و چې وړلېږي او داسې یې مخړي مړه مون بس او دویم قسم داسې خلک دي چې خپل یې غوښه سواچي هلوګان دي کی داسې خیرواده کی خراسان فش کبان او ها چې بیا ډېر مینه ودا وشي نو هغه معلوم سړی موږ مرګره نه کچا ته پاته نه موږ هم نه بغیر کولو شو ته لګریم شو خراسان فش نو کبان ډېر خامو کاو اختر ولی لیکلی چې چرته و چې نو اختر علی مو خو دلته وته وي ته جره لا نه راځي ټیپرو خبره مونږ کړه کنه ټیپرو وایي ټیپرو څه بیا وای خلک او چې وایي چې کبه شله خو بیا خپل کې ګاپونو خلک انتظار کوي جی سر ابو کس ولی کلی زه چې ډیپټي ته راشم اول تاسو پروګرام ګورم ډیر خاندم او ډیر ښه محفل جوړي علامه بالره ډیر مننه خوشاله ولی ابو کس ته مستقبل تعریف وکړه چې په جام کې کمی راکې لا ما په ځای خیال ابيانو تمام ډیر خوځو دا فرند دی عربی دی وچرته ته مو تعارف وکړه مالک حبیب لیکلی سپیشل سلام ټول ملګرو ته مننه خوشاله شي مننه شکریا شپه د باران جاړې د جبې رباب مګي حجرا یاران مزي کې ویلا دا تاسو ویل خو تاسو بس مخکې شو باران موقع مطابق تاسو شعر شاعري لګل شي موږ شهزاده حکیم صاحب هم ناشته دا ویل خپل خلفازو کې جواب ورکړي بعد چې اتوار پورې اسلم تاثیر صاحب د مخ کتنې پروګرام د کتاب ریلیز کیږي لمبر 1 سکول کې په 9 بجې شروع کیږي د غټ پروګرام د ټول دعوت ته چې څومره مومن اول دی وراتلی شي هلته راتلی شي عبدالله شاه لیکلی سلامونه عبدالله شاه وعلیکم سلامونه وسلام جناب پنجا جانزیبوله وسلام کاستیګه وسلام ګولا شو خبره شهزاد افریدی لیکلی ملک صاحب حجره کې چیلم نشته او شهزاد راوړل نو هو وسلتا نه چیلم ګورم موږ هر مونږ باشدا خو موږ دا نصیحت دا کوو دا نصیحت کوو نوې کول دا چې دا شی اوس موږ دا وجره کې سٹارټ کو نو تاسو توجه کیږي نو بیا سبق نه به وځو وکیل کول نه به وځو بس ته وجره دا چې وګورو موږ ته چې کوڅه چې وګورو لکه چې مان راستوي
نه لکه چلمونه مو هغه خبره ونه کې لکه چلمونه موږ راوړي او مګوي بس هغه تاسو فکر کوم یو دو خو تاسو به خیال کړئ چې ریشای لا ماشي ورکل شي نه مړه نشه وڅل چې ریشای لا ماشي ورکل شي نه وزوالي نشه کې چې کوم خوان دی په یو شي کې نشته موږ بیا ورته خواص کوو چې ځواني وي دا ټوله نشه چې ځواني که به خپله نشه کم خوان دی په یو شي کې نشته خو هغه ځواني موږ په نشو کې تباه کړو بالکل نو مهرباني وکړو چې له ځوانۍ نه خوند اخلو نشو نه ځان لرې وساتو ځکه چې نشه وي 15 منټو 10 منټ لا یې ورځې خوند بیا وروسته د اوسي شي نو تا نه څه فایده چې کوي نشه بیا خلکو شي په تماشا او ملک چې وخت ورسېږي بیا خلکو په تماشا شي شاهد رحیم لیکلي سلام په ټولو وعلیکم السلام او شعر لګلې په کاتو باندې هم چیرې څوک بل کېږي په کاتو باندې هم چیرې څوک بل کېږي ولا کپی مړ کېږي خو بس مړه داسې راته ما وایه چې بس دی څنګه وي ته خو مني نه نه مني روګي شهزاده ټوپی خیر اوسه خوشحال شي اوس ته ولده اختر ولی لیکلي لا مړه د ادب خور د ډرامې بعد لایف لا راتلو او حلوا مو د تیار کړې د چای سره حلوا خو چې کدی زمبیلی او کدی ویل چې زه څه کوم نن د حلوا او تورو چای هغه موږ دوی چې ماری خرابای موسم یې خلای بالکل ملک دغه وجنه موږ حلوا موسم کوي یو دې راجو ته خو دوی ورځ ته دا فلو لګلې او بیا موږ دا چې من کردار دی دای تخت لګيږي وایرس نو دغه وجنه تاسو وجنه موږ مالټي او حلوا په پاریس کوو عبدالله شاه اورا شیر موږ عبدالله ته ډالې کوو چې تعالی سبای وختي جوړی شي پوکره تعالی چې سبای وختي جوړی شي پوکره وې موږ لا ګرځې لره پټی کاري په ټیکټره ملک صاحب ډېر ښه او هر ځکه له کوټه پره بس خیر به خیر کیسر خان لیکلی السلام علیکم کیسر خان یم کیسر په خیر आले کیسر په خیر مننه خوشحال شي غلام مصطفی لیکلی سلام علیکم صاحب وعلیکم سلام وعلیکم سلام ملک صاحب ته سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام صاحب ته مالک دار ها عمران خان لیکلی لکه چې لکه درې چلمال پراته دي په نورو سګي هله کړه نه په شان دی باندې تاسو دی ویلي تاسو په شان دی وې تاسو موږ ته خبر را جوړاو عمران ډېر ویران دی عمران ویرانه کا مګا ابو کاش والی کلی زاد علی ماجد سره تعلق الحمدلله په سعودي عرب کې ډیپټي کوم زما خپل علامه خان اکبر دا او په توصیل باندې خبره وکړه دا چې موږ یو شهر مرګ ته یو چې په توصیل باندې خبره وکړه زما ولکی لور دا الحمدلله الله د ژوند سره ولا تا ابو کیس شهزاد افریدی لیکلی مالک صاحب ته ریکویسټ کوو چې په باران باندې یو ټاپه وایا او د باران باندې کوشش کوو چې دا ټول د مونږ ټول یو ټیم یو چې چل راځي شي ځکه چې دې خوشحال شي ای باران لور اورېدو زلا جوړه وما دا ټاپه باران لور اورېدو زلا جوړه وما دا جوړه اوس به یو په لاوسه دا دوی به کله پسې وایي کله ملک صاحب نه زه خپله ما باندې چې کوم هغه شولی پیغام مفتي ذوالفقار به لیکلي السلام علیکم زه انشاءالله بې روان یم چې باران ټوله لانده کړم بلا راشه چې ولخوایږي موږ ته په انتظار یو څوک مفتی ذوالفقار صاحب روان دی په خیر راشي روان دی یاره کې وی الله خیر راولي باران دی موسم کا خراب نه دی هیڅ خبره نه ابو افریدی ویلکم ټو د حجرا شو اته پر برکه بیا شروع ویل بیا ته سبب یوټیوب باندې کتای شي امانت علی په خیر علی ډاکټر صاحب ویلکم ټو د حجرا شو ډاکټر صاحب خیرونو ډاکټر صاحب سلام کړه سلام علیکم سلام علیکم سلام ډاکټر صاحب ابو افریدی سلامونه کړی وعلیکم سلام مخلوق لیکلی السلام علیکم راجو بھائی څنګه یو دعا کوم چې واړه او باران له صبر وکي په تیران اجګل کې ډېر نقصان خلک ډېر سخت دي غریبان مونږ دا خبره کوله کړه او دا خبره مونږ دا خبره وکړي تاسو باران رحمت دی خو چې بیا زحمت دی د خدای تعاون بخیږي
تفاهمونه کېږي په دا کې که انسان باید شي ځناور خو شته که نه بالکل بالکل یو ته تکلیف دی مخلوق صاحب ته زه یو شعر وایم ته چې دا شی قطر په دیرا کې ګولې چاوي نه څه خبرې چې څومره تکلیف اخی ته چې دا شی قطر په دیرا کې ګولې چاوي نه څه خبرې هر قسم صابون د استعمال کو خشکیل آتے لای بای نه څه خبرې تاسو په ډاډ ځای شاعري کوم کړي نور شته موږ پېشنهاد چو عثمان شروال لیکلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم السلام घर में चाय वो सबई के नाम पर पलाए बाए और शहर से बड़ा जोर से मुख्तारी बोए ना तो صابون ولا توان نه ना توان नहीं लड़का मुख्तारी صابون तो صابون कामरान खान लिखिला अस्सलाम वालेकुम रोजा के प्रोग्राम सटे भी जमा ला यो हफ्ता लाइव में शो है इस खबर ला तब यूट्यूब लगा यूट्यूब के 27 केस्ट प्राती ख्वाल दे वाला केस्ट ने मिस भी आ रहा और यूट्यूब के अशला पर्दा ने भी खोला बैकग्राउंड भी शो पर चकम जो कड़ा लो ख्वाल दे वाखला रोजा की टीम में इंशाल्लाह 3 में 6 पोरे دا سے ټیم د منظم سره یو کې سبقونه می بیا چالو تل له چالو پورې فارغ بیا ورستو راوځي رو جماعت له دا خپل ټیم دی خټیم نه خیر دی که بیا نو خو هغه مشته کنه دوباره چې لکه په یوټیوب باندې خپل جوړ کو بیا کته شو عام کته شو پاکستان هم کته شو لایف بوکس لګا راي واخلو کا شهزاد لیکلی چاپا دی ولکړه ملک صاحب کوی کوشش کیوا چې پر یو دو چې تاسو معیار مطابق وینو تاسو نه چې ګډه ګډه دا ویو ها بوکس دا باندې ورو شو غلې ملک صاحب بوکس په لایل ما دراغلو کرا کرے والا سجاد خان چکم الجنت کرا کریز مالک ته یګلی راجو عادل السلام علیکم سکو ز ساجد یم جنت کرا کرے والا بالکل موږ تصویر لو پیژندلې ساجد یې عادل لایف لشي لایف ډېر سخت کار دی اشرف موږ مالک صاحب بابلش په راغسته او پروګرام وکړو او ډېر سخت باندې راځي شوی او اوس مشکل نه راځي نه کوشش کو خیر دراولو یې ها بس فخر عالم لیکلی ډیر زبردست باران روان دی سحر سے سپیشل سلام دی وعلیکم السلام ډیر خوشی ولې روان دی ډیر زبردست باران روان دی سحر صاحب ته سلام دی ډیر سلام ډیر هر شاعران چې پیدا شي په جبروت کې پرماز کا کسر اوس کا شه او سره ویمنه کاسکر او نوی کاسکر چې جلفال کاسترد نه کاسکر مسکر و نوی موږ نوی نوی شهران ان شاء الله راوځي موږ سره راولو ډرای فروټ مالک نوید افریدی چپاپچ کی دکان د ډرای فروټ سلام وکړه نوید صاحب نوید فروټ لګاو چاو چا به واخر چې پوښ ها ای دا مرغوم دي چې وړه ها غلام مصطفی لیکلی علام ژوندیلاره ډیر میرا بولی مالک صاحب حبیب لیکلی سلامونه ټول وعلیکم السلام وعلیکم السلام هر یو یاد له اخ کی جوړ دی ارمان شي یو هر یو هر یو یاد له اوخ کی جوړ د ارمان شي سو سه ته مړه سم راته یاد شي چې باران شي ډیر خلاص موږ ته یاد کیږي چې باران حبیب کړه وی چې کومر د چاډیر شي نو پیسو کومر د چاډیر شي نو پیسو به پزولا چاتیر شي نو پیسو ډیر خډر دا لاره چې ګول ها پدا کې تازه اول دینو ساس کې شاو کوم اول دینو ساس به ورس خوشو بازار لا باب خیبل چې ورسو ته برګره بسراو مرګري د چې یو بل صبر وکا لک شو دلا خلک یو وته چې مالک صاحب کوم شو دلا خلک پوښوي ایوری ډے یو وزا خو استا یا غاډي ډے دې شو ختم دوه زګه سخبي ایوری ډے زګه ایوری ډے افاق په یخه یخنه کې سلامونه سلام یخه یخنه کې وعلیکم سلام وعلیکم السلام ډیر موږ سکو وسه ګولې چای ته لمبا کور کې لای بای کواله یې وای وړه ماشومان سره this is پروګرام په اخره کې راشه بیا موږ ته چې بای بای پهلا لږه پروګرام په څه خوان دی خلک ډیر ښه هغه ویا چې خپل مزدوران ورشو باران کې خبرې رواني
شهزاده صاحب مو مینوال چې کوم د ټاپک په باران باندې باران په بارا کې خپل څنګه چې ځان خیال ساتو نو داسې کور و کلی خیال هم ساتو ماشاءالله چې شعر یې چې څنګه ځان سره خیال ساتو چې جلال خیال ساتو جانان ته همړه سره سلامونه وکړه ډراموله جلال ده اخبار بریخه و ډراموله مړه ته نه خیم سره ها شاعري جلال خیر شاعري او شاعري یا تابع طبيعت ولا هغه جانان ته جان هم خان لیکلی السلام علیکم ګرانو الله مو ټول ژوندي لاره ډیره مهرباني هم خان ډیره مهرباني افاق لیکلی پروګرام لګ لیټ کو کرا اوس وخت د لاله موږ زه مسخوتانه جامع غابي مسخوتانه جامع ځان سو روزه کې د وختي بیا په 3 بجې مونږ په خپل ټیم کول ډېر فائدہ نه مونږ تاګم لګي کنه خو نه شي قادرم چې الک تل ته کړو چې مفتي صاحب ته شپوت شي شاخي خو په خوان کې راغلی مفتي صاحب خورانه غي څه په مصرفيات او مفتي صاحب دا مونږ د خاص کوو کا پروګرام واوري راغلی نه راغلی نه کوم مفتي صاحب پروګرام واوري په څه مسله کې ګیر وی الله پاک دا مسله حل کا بیا نوې کې خپل پړسنګ ته پاند خپل او بیا پروګرام راځي سره اجرا جرم وراسي اجرا کې جرم کوو مفتي سے وخت میسج کړو شیر سم خاغلی کلی اختر والی لیکلی صبر خوان کې وی حلوا په باران کې بیا صبر خوان کې وی حلوا په باران کې خو چې چای ورسره د ګولې وی او شین اسمان کې شین اسمان کې څنګه شرمه یې اوس خو چې بسنګ کې و پر خړې چې چای اوس خړې ګړې ډېر بسنګ کې و پر خړې چې چای اوس خړې ګړې مالک صاحب باران په مطابق وته یو خپل کې شاو کا چې تاسو جن راسي لطیفه وی لا خاکوي لا څبل شوی نو څه یو باران کې څنګه باران کې وداسي خبره و بوجیو دوی زنانه و دوی پلار یو و دوی لورانه و د شوي یو پاسړی واده شو چې لال مې وا پټي لال مې وا لال مې پټي غته لال مې غته وی چې غو پټو بنوي ها برانی وی یو پاسړی واده شو چې هغه کولال وو هغه غړي جوړول په دا دوران کې داسې وخت راغی چې پلان یې بسوره شو او وی چې ولا خو تر هم درغ لګي خو څه لورونه درشه بس ویل دا وای ځان سره دا خبره وکړه چې بس زړه په سلام وکړه چې تو شو ویل نه لړو وې چې بچی به سور شو يم او کله کاش دی راغلو وخت 400 روپیا وای وی چې دا داسې ور دی چې خپل خبره وکړه خدا ته دا ووکا چې الله پاک بارانو کې چې فصل لګره خوشي نو تو مرسته خوشي بالکل دغه باز دوه چې بس ولا کا قارو شو غبل لګراغو بل چې لوړ هغه ته ویل چې څنګه چې د پلار خدمت یو څه کړی چای مې پکړی به څه خدمت بیا نو دوی چې اصلي ګروپ مې لګیږي کا خوند ته یو ویل یا تاسو راوي هغه ته چې پلار اسی وکا چې دا ووګه کله باران ودرې دوغونه شو روانه وخت کې نو ان شاء الله میډم هغه کړی غړي جوړ کړی نو دا چې خاص مطلب کې پیسې کم بیا اسی ویلي چې خدای پاک از څه وکم کا باران سوال کوم هغه یو خبر کیږي او کله باران سوال کوم دا بل خبر کیږي نو باران خدا سے دستی میں خبر وکړه په باران کې داسې وی تا کیسه پر موږ ته دا کی کیسه یا تاسو واو موجوده کیسه دا غشان درځي دا دوه ته یو ورو کې بال خرڅوي بل وره خرڅوي ها ایو چې الله زر جمع راوستای کی چې با سیستم راوړي بل چې الله ګرمي راوستای کی چې با وره خرڅيږي نو کور کې سره وخت جګړه وي خساره وړي خبره جوړه ایو سړی مې دی ویني چې درو غړوي او خدای باغړوي دی اول ته چې خدای دا غاړه سره حیران کړم شیدا سره الله حیران کړم زه حیران کړم شیڅنا شګدرو به دماغه باقي کې وکړای دماغه باقي کې نو دا څه ور دی چې دا ونم داسي دي چې کوم طرح به دا وګړه بل تک خبر ها دلته شو صبر وکړه غړي هم وګړه کړه وګړه او چې غبل لږه ته وې مالو چې باد پیرا دا غبل لږه ته وې دا وګړه چې میرو کېږي چې دا غړي و چې بیا پلان میډمي خرڅ کی تعالی خاص درکم چې باران وګړي دا دوی باندې سره نه جوړه زپه نو ته چې په اجرا کې هر وخت وی وده ته چې په اجرا کې هر وخت وی وده ته شربې کې بیا په غړې دوه ماده بس چا سوچ راځي نه دا چې بوجدا ګانو وخت یو ده دا وایي چې د بریتونو وخته وخته په دا نه کار نه کیږي چې خړه خپل نوز دی مالک سم نه ټوپه ما غسته کومېټونو ته ته سید افریدی لیکلی سلام د کاتل دوه وړو دا
وعلیکم السلام. وعلیکم سلامونه. خطرناک مضبوط راشي، خپل راشي، ډېر مالدار راشي، الله په خیر راواله. چې دا کې منګول راشي چې موږ متامینه وشي، موږ تامینه وشي. دلته ملک به لیکلي چې یو تل روجه نه نیوله کنه نو په کمره کې یې بند کړو، په زوره یې پې روجه ونیوله نو دې ورته کړکۍ کې سر را بهر کړو، ورته ویې ویل دروازه کولاو کړو کړي دیوال سرویکو سیسټم دا څه لیکلي دیوال ساټم ساټم دیوال یې چې روجه نه مونږ دا مطلب یو افاق لیکلي کاش کې زه باران وای په جانان باندې ورېدای دا خو دا پټېدو کنه پټېدا کېدو کنه جانان باندې بیا خو باران نه پټېدم اختی لاندې یو شی بس کاش چې زه باران وای په جانان باندې ورېدای خوشاله به مدام وای په هجران به ورېدای ګلونه به خندلی د جانان د زړه د پاره بهار بهار به زه وای په ارمان به ورېدی که څه وزیر راویر دی چې ټوله په دېره کې دې ټیک شي ښه په زړه څه وایي اسحاق افریدي لیکلي چې موږ سړي غوندې ښه په زړه څه وایي ساګه اوس باران ښه په زړه څه وایي موږ سړي غوندې موږ سړي غوندې اواز یې نشته اواز یې نشته افاق وخندل چې باران هم ورېږه را سره د ماشومان او وطنه خدای په امان اسحاق لیکلي کتل سلامونه سپیشل سلام بیا هم کمبله کې پټي عبدالله افریدي لیکلي سلامونه جی څنګه یو وعلیکم سلامونه ټول ښه دي ډېره مننه اختر ولی زړونه لګلي چې قبول یې کو مړه کلمې مې سره راولګي ګلونه لګلي چې قبول یې کو ګلونو په ځای زړونه وته عزیز جان لیکلي السلام علیکم وعلیکم السلام عزیز افریدي فرام اټلی ملک صاحب څنګه یې ډېره مننه خوشحال شي کې واده دی او پکې ورېږي او چرګان دی پکې څنګه چرګان کې ژوندي نو تا ته اندازه لګي میسج وکړه چې وجلې او مجمع وړې راوړه کا دلته کنه که بیا دلته نشل لګړې مونږ یې وروړو چې وړې لور شاپر چلا لا خیر ده شاپر مړه عزت نه کنه شاپر کې حسه پاغرا افاق لیکلي چې ګوګل له خالي کاپی پیسټ کام شروع خو بیا کاپی رائټ نو بیا خو په کاپی رائټ پتا راځي ښه درو ورځې ته په موږ اجرا باندې باندې شوې میسج ولا کوي اعلان ولا لیکلي باران شروع دی یخ سلامونه وعلیکم السلام واخلو او تر لاست شهزاده ته خولي لاده خولي لاده یا زار چا یا خو مړه وبته دي جارشه حشمت الله لیکلی حشمت خان لیکلی سلام ټو آل وعلیکم سلامونه وعلیکم سلام ارحب لیکلی شي جانا رو رو په باران ورېږي هغه بل پسې ملک نصیب بل پسې ملک سی وو هغه باران خبرو کو چې باران رو رو په ورېږه او ما جانان نشته دلونه بس هغه غیر ورسېدو یونس والی کلی سلامونه به دواخلو او یونس ټول سلامونه وعلیکم السلام چارجر دی یوړو افاق لیکلی چې او کې بند افاق خپا شو د خپګار زموږ سره شته یو څو شیرونه او ملک سی افاق خپا شو بدلو کې نه یو داسې خورو خیر ده به د بیا مو بیا واقع پاره لګا کې پاره وطن کې کیږي یادېږي وی چې اوس خاخلو به د بیا مو بیا اوس خاخلو او د رجوع منځنه سخت تنګ شوی وو نو چې یو کړ چې سره پکړی یو ولا نو خلکو راغله چې دا کور د باشه د سره ولا ته ظالما شپدا کې ډېر غټه پای دی دا سره پکړیږي شي خویویا سپای دی کې شي څارګان دی مې کې ویول دی او چې نور کې وینم ته خایمه شي پیښه کا خلکو راغله شو اجرا کې راغله ورغله شي سپای دی شي په پایدا خو کې دا چې ګوره ملت کې نشته او دوی نه پایدا کې چې روزه مر سره روانه روزه تاسو نه یم اسه خبره کوم نو بیا یو چې نور پایدې چې نور پایدې کې روشم ته خایمه نو موږ په دې کې چې کومه پایدې وی کنه ان شاء الله تاسو ته خو تاسو موږ ته خایو دا بالا چې اتفاق باندې ګاب شو شبا خلوا سره په بولو سراج دې السلام علیکم و برکاتو تاسو ډېر ښه پروګرام دی ژوندي علامه ژوندي ډېره مهرباني خوشحال شي عیسی خان راولو سلام د سعودي له عیسی خان وعلیکم سلامونه چې ته عمر کې مرګري وي او یا تا غوړه مو کې اساته موږ دوا کې اساته ځکه چې ډېره پاک اسبګه موږ ته دوا کوو کابرال لیکلی نه سبا خود یو بل خیر خیریت
پښتنه کول ډېر آسان دي خو بیا هم مونږه خلک د یو بل لا دومره لرې ولي یو دا د موبایل لري نه ډېره مطلبي خبره ډېره ښکلې خبره یو حسد کینه بغض دا وجه نه کنه دا یې ډېره ښکلې خبره وکړه په دا وجه یې وکړه چې ګوره حجره بندو په وجه دا و چې حجره بندو ډېر ښه مالک صاحب ډېر پوینټ صحیح خبره مې ته وکړه ځکه چې حجره بیټک جوړ دی موږ بل پروګرام کې خبره کړې وه چې 3 ورځې ټیسټ و چانګه تو خلکو سره ټیم وو کتلې بیا د 20 شو هغه شو 50 ورنو شو بیا 20 شو اوس دغه شاید دا خبره به صحیح و چې د مینا محبت کم شو یو بل خیر ښېګړه سره ویني نه چې پښتنه وکړي یا په مینا کې چې کوم خوان دی شهزاده دی هغه نه ورغی پېښور نه بل تیران راغی بل ځای نه راغی چې کېونه ستل مینا محبت خبرې وکړي وکړي بالکل د مینا اوس په جام کې کاوی وګڼي ولما کاوی وګڼي دا شعر وته دی بس هر هغه دې څنګه به به څنګه پلان کوي اوس ته په قطر کې اوس موږ دا دوبه کې قطر کې فرانس کې موږ له هاي ډیر راسي ولته خو والي ته تور والو چې موږ ته شي نه تور یو ولا تور باندې موږ مقدس یې ټګي مبارک صاحب د موبایل بارکی مشوره چې نږدې خلک لري کړه لري نږدې کړه دا پوینټ پاکستان دا اوس په سایت چلیلا السلام علیکم ترکی لکه زیمبابوې لکه سعودي لکه اواجه دا نږدې شو مخکې چې موږ وتلو چې تور ته و چې تور وکینو تور باندې پیونه دا ټلیفون وکړه او بیا تر رسیدو بیا یې نه پاسو چې نه کیسه راغو بس دا کیسټو پروګرام سبا کوو ان شاء الله کومه خبره تاسو بازار ټیک شو باکه چې څوک سعودي دوبه کې یو غوړه سپیشل ټیپ کیسټ د کېدلې ټیپ وس دی ویل سره پته نشته سبا ته موږ سره ټیپ هم کوو کبار شمله راغلو کیسټ یې راغلو یا کې موږ ته وګورئ چې بچو پلان لا پرموشن کول یا به خلک کوم کې سم جاړو کې راځي لږ زر راشي اوس په بزور لګي یونس شروال لیکلی سبا پروګرام ډیر اهم دی ځانې ادوره پروګرام یې پاکي کې سټ په خط باندې یونس بالکل دا پروګرام متصل دا زړه سینا انټی کې روبوس وته کوي یونس لیکلی چې تا غټي ورځې په خې کو یونس چیرته په خې کو ویجا کې موږ سره باندې دا ټول تاسو موږ ورونه یو انډي ورانم یو په خو ورو چې موږ خورو کنه تاسو ته راسیږي صابر لیکلی شهزاده ته سلام وعلیکم السلام افاق لیکلی 12 لورو پیوارېګا زما راجو لاندې وړې جنکی غر ته تلیدي نه لاندې کړل موبایلونه دا نشیله دا ولا موږ سبوي په شاپر کې راوړو موبایل شهزاده شیخ عزیز جان لیکلی ان شاء الله ډېر ضرب ولی بابا زیارت لا دوره جو دیک لګ نه سیده وجره ته بالکل ولی بابا دوام خو کنه موږ به شو ولته دیک بو خرو دوايي نه زه وړو راغلم کنه مو چې ډېر زرو تاسو ولی بابا جوړان شو مونږ دا خبره ته ولا جوړ شو دا اوریجنال وړي خیر هغه به ته وې بس خبره به ودره ولا خو ما چې ولی بابا تل تب کې ودره مو چې خو چې سوچای چې خو چې ولی بابا کې تاسو ویل اگر لیکلی چې ان شاء الله ډېر ضرب ولی بابا له زیارت لا د وریجو دیګ وروړم واته سره په شریکه خو شان دي دا مونږ دا څه دا چې مینه ور پکور دی مونږ دا څه برابر نه په خیر برس را کړیو دا خبرم کړیو چې انګریزي ونه ټکاو موږ خپل پښتو یو زړه پښتو یو پېسلو ډېر وخت ولی بابا له تلیم نه یو نو ګاپ جوړ شي ولته وریجو پکړو زیارت وکړو اوخه ها نیت مې جوبه تل زګون پکې بالکل اعظم جان لیکلی کور کې لوگ وجره لا اور کې شین شراونه غواړم نو مانو کا شی نه وجره ته یونس شلوانی لیکلی ماشاءالله شهزاده د پکول سره ډېر خپل لیدای شي ډېر باندې سکوي دا پالیش یو لګول شاري وای موږ ته خلل شي دا تقلید سترګو کمال دا دستر کې کمال ته چشمه نظر یې کار کوي اسد زلال لیکلی سلام الله جی وعلیکم السلام الله اسد تا پلان لا بغیر موږ لیکلیو کمال شه ډېر خلک پښتني کوي الله تعالی سید وي چې مخه پښتنو روایت کې وداسي وکړه وسینه مې نقش نشو اخته دا په ماخله پښتنو روایت کې وداسي و چې ته تکړه سړی کنه او په ټولو کې مانداو او کاته چې بيزاده و یګړې نو پخ کې او کمال وو بالکل نو موږ داسې و چې نو سره موږ داسې نو چې تا سوچ ته کړې وي په شهزاده باندې هم موږ ته خپل د شهزاده خپل سړی دی
افاق لیکلی چې شهزاده لا د شعر خراب کړو شعر نه هو چې مزرای ورله خراب کړو عمران لیکلی سلام علیکم سلام علیکم عمران وای عمران خان لیکلی A1 B1 C1 3-1 بڑا درې قسمه کړه A1 B1 C1 عمران علیہ السلام کوي دا عمران خان لیکلی د ریل روان یم په بس کې چې پروګرام زر ختم نکو نو که ختم هم شي صاحب ته په چوک یار مې په بازار کې د رقیب سره تکي خوړلې او ما غریب وردا د لره نه کلمه خوړلې ما ته پتا وتا لره نه دی کې خوړلې نه بڑا ته بیا سره سره په دې کو خوش خلکو پیسې وخوړې او موږ کلمه وخوړې سلام غلی شو حقیقتي خبره غواړم دا باندې ټاپک نه دی دا وګړه ته ورشي حقیقت دی نه حقیقت پکې څرګند دی خا باران شپه ملک سے فرق خبره خو یو کلی زه چات راګزم نه لا اشه له ولا سو بجو ټیم کې څکول پکړ دي ټول چا سره کومه خبره دا وکړه خپل خبره وکړه بس دا غاپو مو چې غاپ نه ولې بیا مینوال وي چې چې مون نوستیو کنه مونږ ما خبره کوم مونږ کې ګوره خندا خبره کوو دا ورته نصیحتوم کې کوو و هر شی کې کوو چې کومه کې مینوال به خوشالي کې خبره کو خیر دې مونږ داسې جوړ کی مونږ داسې یو مونږ د اوسه پروګرام مشرانیو مشر مطلب دی چې تسبیح وړي یو طالب کې او مونږ کې داسې یو لکه مهربان او تاکي دوه تر کنه وزي مس خبره نه خورم بڑا مور بلار ډیر خیال ساتو په مون چې موږ غټه مزه کوي کنه په باران کې مور پلاس لم خوږيږي کنه لاسه کڅولای شو داسې وی چې هار یو سړی چې چاوي او چا چې نه الله وبخ کی نه هغه سړی لکه زه ته یو سرمان کو موت اوستانه مونږ ته یې قدر وستای خو مونږ ته یې وسره د دې مونږ دوته ویو چې تاسو را موکاو ټیم دی وسره او پیسې چې چا مور بلور وی کان نور ویو غنی خبره هوته وګو مړه لګ وته بس خبره کوو نه بدل نه وګو نه وې عزت درګي الله باندې عزت درګي نه په موبایل کې عزت شته نه په دکان کې عزت شته نه په ګاډي کې عزت شته نه په کپړو کې عزت شته اوس مې دې کو نه چې سپک شي کنه راجمه سي په بازار کې شاسوار باندې وزرا دي انټرویو مرودا او پای تصویر لیکلی او هغه بدمعشي بریتونه او شایونه بیا چې انټرویو ورکوله نو ویل چې یو اهم داسې شخص دی چې د په دنیا باندې عزت وو په دنیا سیستم باندې او اوس په آخرت هم عزت جوړ کړو بیا ته وایي چې تا دا شی پیش کړه چې په کومه طریقه تستون شوې هغه ویل چې ما جومات له لړو جومات نه سیستم یو چې مسلمانان خو مخکې وو خو با چې وکړل چې کم عزت مو نه عوام ورکړو ځکه چې په فلم کې وزن وای نو چاګه کوم نه نو په دای کې موقع تو عزت به ټول سم راغونډ کړ چې څه مقصد به پوره شو خو اخر به کمزورې و بیا مې دا پرې خو اخر ته مې ټوب کړ اوس الحمدلله الله په اخر ما او اخر سیستم چې کوم دی چې سیستم هم خوشو اوس په کې عزت الله راغړا الله ټول مسلمانانو عزت مور بلار عزت چې کوم دی دا تاسو اخر هم افاق لیکلی چې ګیره پریو ټول مهربانیو کو قدیر هو ویلی دي چې پروژه کې ز پرېږدم نه خیر دی افاق بای خبره یو خو واضح ونه ګیره خلک نه ځم پرېږدي ګیره ګیره خلک مخه پرېږدي تا موږ ته نه ویلي چې تاسو ګیره غټه کو اوبر پرېږدي خو نه اوبر راغله میسج راغله شهزاده صاحب کله دیوال ورکا جواب نه وړه شروع خبره چټي وي چې شهزاده رانا پاده او شهزاده سره لاړو یو بل لیکلی شهزاده رانا خپاده راجو نو بالکل درې ورځې خپګان دا سړی د بلوک کې نو داس کې د تبو خاص کو چې په خلاصه وسره ځکه چې موږ وجره مقصد دا چې زړه جوړول ټول ځان کې خود څه په ټول علاقہ کې امام دغه دوست دی مفتی سے بس پروگرام راول دی او مفتی سے پروگرام تار غلای یو ور وختم وعلیکم السلام مفتی سے جوړ تا السلام علیکم مفتی سے څنګه لري ولا چې بارانو مفتی سے په خیر اورو
لږ دا شی باندې زتاو کې به پیټول خیر راځي او ما سره خو بس موټرسایکل دی او ګاډي حاضر وونه واده مې کړی او بس ما یا واده ډیره مهرباني ورسال چې خلکو د پښتنه هم کوله تاسو خو سفر بخیر راغلی الحمدلله مفتی صاحب لازم دا ورسېدل او ټیم هغه شو باران او لږ لیټ شو بیا هم که تاسو څه کوېسچن سوال کول او موجوده ناسته جواب یې کولی شي شهزاده لاړې شاهرخ ملک صاحب سلام لګلی وعلیکم السلام ملک صاحب ښه یې جوړ یې داسې لږ تعارف کوه شاهرخ ته ښه شاهرخ صاحب ښه یې خوشحال شي مهرباني ها مفتی صاحب نظر ته څه نو خبرې خو بس ان شاء الله ډېرې وکړو خو اوس دا وخت تقریبا زه هم چې بیخي کم دی اوټ ته بالکل او بس صرف بس پتا تا کیا چې خپل پیغام ته ورکړه د کسان له مو کوټه د صرف طالع مو شوشه تیار کړو برانه باندې خبره وا غریبانو باندې خبره پروژه مو کړه تم کړه سي یو نوې شخص راوړي دستي کا خلکو وختي چې بس کسی به ضروري روزه باره کې خو ان شاء الله چې آینده جمعه کې لا بل څه ماحول خشي ان شاء الله هغه باندې له تفصیل سره خبره کوو خو اوس موجوده چې کوم دی باران متعلق ذهن مې دستي او هغه خیال اکثر عام طور باندې خلکو کچا کوټي کنه موږ د ترې یو نه هغه کې پلاستیک لاړ شي یا بال مال اکثر ور کې کرکټ کوي هغه بال یې بند کی نو او خاطر هغه کمره یو بیا ډب شو په نو دا صورت کې اکثر راکینی کنه بالکل صحیح خبره راغور زه دوی واصل وجه دا غم دی نو ورسړي لم په کار دي چې کوشش وکړي چې خپل کوټو حفاظت ترې باندې چک کی کنه دا خو کار دی چې دا درې خو انسانانو چې کی خو موږ دی چې کوم زناور چا ساتلی وي مفتی سے به هغه کوټ کني وي کا کوټای وي شام چې کی ځکه چې اعلی مخلوق خدای کنه چې کی بالکل اوله خصوصا د خوراک څخه کو چې منځوبه سمو کی برابر ساتل پکار دي کامران خان لیکلي چې مفتی صاحب ته هر کله او سلام یې چې په خیرالو د ډېر ښه اقدام دی چې پروګرام کې دره شي او هغه جاري ساتي کړه ان شاء الله روزه میاشتم راونه موږ ټول بیا مفتی صاحب چې کومه پښتنه کو پروژه باندې وکړو فضایل بیانای مفتی صاحب سره موږ دا سیستم کوو چې کا لایف نشي دا کا چې ریکارډینګ دی کوو موږ هغه خپل چې خلکو میناوړو ته روزانه په وایي شي ټاپک باندې خبره کوي قران او حدیث مطابق هغه موږ دغه میناوالي بیا کسي فکر دو دا وګوره داسې چې دم ثوابونه دی هغه خلکو چې څه په عمل وکړي هغه وګوره اصلاح به وشي بالکل داسې اوس یو داسې عبادت چې سړی کوي قبلي کینا د تخلد شي مفتی سے په طریقہ باندې شوږي هغه طریقہ چې مفتی سے به تکم بیان کې وږي ثواب بالکل او عبادت بالکل ځکه چې و داسې خلک دی روزه ورسي صرف خوراک نه کوي مفتی سے حق بیا کمای راځي دا څنګه جوړه چې روزه نه کیږي نه کیږي خو کمیږي لکه یو سړی 15000 روپۍ ورځ وي بل 1500 روپۍ ورځ وي نو 1500 خلک غلي 1500 واچو بس اصل کې روزه شریعت لغت کې ویلې شي مطلب کې امساک ته یو بندیدل او د بشریت په اصطلاح کې لکه روزه د تعریف ته چې د انسان سترګې پیزا غوږونه خوله لاس پخه ټول بدن خوراک څښاک دی هر یو شي نه ګناه نه او د غلطو خبرو نه فضول خبرو نه نو ټول انسان باندې څومره رنجاو چې په حفاظت اجتماعي تور باندې روزه د تعریف ته کړه موږ عوامو کې خصوصا چې کوم موږ قبایل پښتانه نو دوه څه مشور کړه چې بس ما خوراک کوه مسخاک کوه او بس نو چې څه کوي کوه نو بس روزه لګي هغه باندې دغه ویلې شي چې په سره خوراک څخه نه کوه ولګه روزه صرف د خوراک څخه نه بلې ته نامه ذریعہ نه بالکل خپل خبرې وکړې مفتی سے کار شي لا پکې مفتی صاحب مطلب دا چې لا پکې ځان ساتل پکار دی کوي بعد وی د خلک پکې لاډو اګری بوټ راشي لا کې ټیپ کې دا بس ما په معلم نه تب بختنه کړي نه واخو مې دلی مې تی چې په فیسبوک باندې روزه کې فرق راځي مفتی صاحب لکه دا چې فیسبوک خو لکه دا چې لکه ضروری نه چې لکه فیسبوک خامخا دی غلط چیز د لپاره استعمال شي کنه ټیک اوسه کار دلته موږ یو مسله بیان کو فیسبوک ته چې اوري فائدہ ته حاصل شي فیسبوک کې داسې مواد داسې فحش سيزونه مخې دراشي چې هغه مطابق خبره کړی او ځکه چې سړی دغه استعمال چې زه پیغه روجه ټیم وایي کوم په دې ما به موږ مخ کې چې وړ کې وګنه راځم ماسه روجه میشتو چراله او سرونو دا ورکی نو موږ د ماسپخي منځنه پاسوله کولو شي پام په روجه پیغله ته
نه پوي وا دغه وجنه چې موږ کستیږي او کار کوو نن 15 کاله مخکې خبره تا کوم نو دغه کار نه ګور چې سړی داسې ولګي ټي ولګي یا فیسبوک دغه نه کوي فلمونه په کسي پایشي په کوي تا خبره چې عالم په وکړه یا داسې ویډیو کا چې مخکې لاړ شي چې تعالی فائدہ لري نو د دنیا معلومات پکې پراته شي دغه روزه بارک الله رب العزت خپل قرآن کې فرمایي چې كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اخر کې فرمایي لعلكم تتقون روزه مقصد دی چې تاسو روزه ونیسو الله تاسو فرض کړی لکه څنګه تاسو نه مخکې امتونو باندې فرض و مقصد دی روزه دی چې لعلكم تتقون تاسو کې تقوا راشي پرهیزګاري راشي چې اوس روزه ونیسي ځان وګیم مساتي تنده باندې ځان وهي او روزه نیولې مې نیت تم دی روزه کړی هغه باوجود هم ته اوس په خپل ځان سترګې یا غوی ګویلاس حفاظت نشه کولای خو الله ته خدا روزي ناقابل قبول دي مولا صاحب کمران حال افریدی لیکلی مولا صاحب ته اکثر ماشومان زد کوي چې زه هم روزه نسم او بیا په نیمه کې ماته کې نو د دې ګولا یا ازار شته دا څه چې کوم ماشوم نابالغ وي کنه هغه باندې خو الله طرف فرض نه لګا الله یې نشي رانیوي چې غیر مکلف دی او که خواهش یو نو په کار د خبره کنيولې یو ونسي چې خپل خواهش وي ولګا مور پلار له بوکلی کې مشرانو نه په کار چې غوي مجبور کی چې نه خامخا تر روزه ونسه ولګا دا یو غلط رواج جوړ شوی کنه عام طور باندې ماشومان ونسي بیا باقاعده فیسبوک کې یا سوشل میډیا کې هغه ور کوي چې نماز ویل لور د ماشوم پهلا روزه کنه ولګا دا خو عبادت د عبادت چوکي خورياش ولا او چې دا سې کاس وی چې الله په فرض کړی نو دې په ورنسي به خلکو ته خیم نو دا خیال دا شی ناجایز دی که په خپل واسطه کتی نیوي شي خواهش وي نو خبره خو به نو ثواب نه ماشومان نو مجبوره چې ته خامخا ونسه مولا صاحب بل په روزه کې ختمونه کې کله 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې د دې باره کې تاسو سره لکه په ورستو خلکو باندې ډېر پکې بیماران وي ضعیف وي او ډېر سخت بوج ورکوي کنه د باره کې تاسو اسلام او دین څه د باره کې یاره د خبره کې خو ډېر زیات انتهایی اهم سوال تاسو وکړلو ولکه د څه په باره کې مونږ چې کله روزه راشي نو په جمعو په هفتو بیانونه صرف په دیوه موضوع باندې مونږ کوو قرآن دا خو الله فرمایي چې هاذا کتاب انزل الله مبارک دا خو ډېر برکت والا کتاب دی مبارک کتاب دی او داسې چې لږه د 3 ورځې کې او 5 ورځې کې او 6 ورځې کې تر 10 ورځې پورې 14 او 14 ورځې پورې چې کوم دي کنه لږه دا انتهایی ناجایز حرام خو د نشم ویلی خو غلط کار ورته ویلی شم ځکه چې لږه کم کاري یا کم کس مخکې وي شاته دغو پسې کم ولاړ وي تراویح اوږدي خامخا یا خو کشران چې کوم شاته ولاړ یا ویرانه کوي ډابګي به شروع کړي وي ولګا دا سینا چې کوم موږ بل علاقې خلک یو د وینې هر چا لیدلی دویم دا چې لږه چا تلاوت وکړلو او ته وایې چې کم تلاوت تا وکړو په 15 ورځې کې او 6 ورځې کې ته چې بوندا قرآن باندې لاس کې چې ته 100% په د باندې کنفرم یې چې تا نه په ټول قرآن کې یو ټکی نه غلط شوی یا الفاظ صحیح کړی ویلې اپی نشي کې خو لاس ځکه چې چاته د مراجعه ډیر سپاره ته تلاوت کوه او خامخا ډیر هاي سپیډ وایي هاي سپیډ انسان کمزور دی ګوره تراو کې ختم غول خامخا فرض نه چې الله طرفه چې ته خامخا وکړه پوښ په نو واجب دی سر نه سٹارټ شته د ډیر شو بیره بس واجب دی کنه واسطه کته لرل شي بس خبره یې کی سو شپه ختم کوي ونی وسی پاره ډیر خو ډیر بس نور خیر دی چې موږ په وخت اعتکاف ته خلک کینی بیا ورېدلی جمعتونه 15 شپو کې یو 18 17 کې دوی سپاره کنه چې بيخي راکام کې او 15 نه کمول یې بيخي بکار دی نه 15 شپو ختم کول پکار دی ولې سو کې کوي نو هغه باندې کول پکار دی چې تاسو یې ټیک نه مفتی سے مولازم کتلی لیدلی مې ورستو چې کله ختم وي دا نوجوان نه سبا 24 23 22 دا کسان چې بس وایي چې مړه 20 صبح یا 3 وي بس هغه ته کینی کټلو کې کینی او اخیری چې کله شي پر تکبیرم تلاړ شي مرشینم تلاړ شي کله چې اخیری کې به بوشي چې وس الله اکبر وي بس نیت څه وتړي دا نه هر څه کې دا حال ده هر څه کې مور کې دا قسم درې غلطي وشوي کنه یو خدای چې الله قرآن کې فرمایي چې کله قرآن تلاوت کیږي
فاستمعوا له وانصتوا قرآن واورئ او خاموش شه. نو ته هلته ناست یو دلته قرآن شروع یو خو اورېدل د قرآن ونه شول. بالکل. دویم دا چې لږ اول دلته بیا تکبیر تحریمه وي دا فرض دی دا ونه شول مونځ کې او تکبیر تحریمه لږ دا ونه سه ته راشې نو لږ ته داسې وکړل نو ته ودرېدې ډایرکټ ټیټ شولې په رکوع باندې نیت ته ونه تړل نو تا مونځ ونه شول. خرابې ډېرې لکه یو ساعت ودرېږي ساعت ودرېږي یو رکن مطابق لږ یو درې وارې څوک سبحان ربي العظیم یا سبحان ربي الاعلی یې دومره ولاړه قیام مشغول یې نه پس بیا ته رکوع او که څوک راغی هسې وکړل نو ډایرکټ لاړلو دلته یې هغه ونه کړل نو دغه سړي مونځ ونه شولو. لکه نو فرض دی نو واجب دی کولی یې شي تسلي باندې طریقه یې وکړه ثوابونو میاشت الله ثواب ورکوي 15 شپو کې وکړه 20 کې 21 کې یوې وسیباره یا هغه غونډې کلک کاریان مکه مکرمه مدینه منوره غونډې کلک کاریان څوک نشته کنه نشته چې اروزانه هغه موږ نه به خپويږي معرب دی په قران باندې خو لږ هغه وي وسیباره یې خو لږ هغه نه عبرت حاصلول پکار دي کنه نو لږ نو فرض دی نو واجب دی بس ثواب کار دی که کوي وی کو کنه کوي مې کو ځان په څلا ګناګار دی چې دا بل جماعت د غړ جماعت کې جمع کاوه چې کله جامع نیت وتړل شي او کې شروع شي او هغه شي نو دا یو خوب داسې چې ماسپخین کې وکړت نه سرګان خو نشي ویلای کنه نو یو ګرافور د شي ټوکې کې شروع کی او بیا په تیز اوازونو کې شروع کی نو په جمعه د چې کله راغون شي دا شي شروع کی جمعه نه چوزي نو یو نه ټوکې دې بارے کې موږ کسان دا وی چې دا خو اجازه په ټیم کې خدای نه وکړه کته کې څه وو دا سی وی چې لږ ټوخه غیر اختیاري سړی لراشي کنه اخو بیا شو معلوم شي یو نه بدري کسان چې کوي او دمره هغه کې وکړو یو روکن کې لږ اوس دوه درې واره وکړو او دمره ته وټوخې دي چې او بهر کس پتا باندې ګمانو کې چې سره کومز کې يم نه موږ ماتيږي د سره دا خبره موږ کاوران افریدي لیکلي د سعودي لوي چې روانه جمعه زما په خیال مولانا صاحب لا خاص دعوت ورکو کول پکار دي چې د روزي فضایل او احتیاط موږ ته سره بیان کی که څوک سوال جواب کوي هم نو هغه به هم وشي خولي خبره وکړه ٹھیک دی ان شاء الله بس دا موږ لپاره یو قسم مسانه ذکر چې لګا روانه جمعه ان شاء الله جمعه پورې ځاسم زه خپل جمعات کې فضایل او مسائل بیانوم نو الریډي موږ کتلې می زه ناشته می ان شاء الله کله موږ چې پټه به راشي چې باخاب روز دلته وکي موږ سره جمعات کې بدل ته به دستي راشي نه ان شاء الله کا څه حادثه نه ولا نه بخیر ټول ته امين ما اوس خو به داسې حالات چې دغه وسم لون دی کنه خو هغه واده شی ورو هغه واده تکمیل وشو هغه مطابق ما ځان ان شاء الله مفتی صاحب وځ پورا کوشش کوم چې روانه جبله تاسو لراشه په پورا ډیټیل سره تاسو ته سوال جوابونه ورکوم او تاسو ته موږ ریکوست کوو چې روانه جبله راشي څه سوال وي روجه مطابق تاسو بیا ځان سره راوړای شو مفتی صاحب له کولای شو مفتی صاحب زه خو وایم چې بس پروګرام خو داسې ختمېدو شو زیات هم شو بیا ټیم مازه ټیم هم دی دوا وکړه او بس بیا وجري پروګرام ختم کو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين طيبين الطاهرين دوا وکړو چې دا کوم مجلس دا کوم پروګرام دی الله رب العزت موږ دی کور کلی وی د علاقې لپاره وي موږ ټول خلکو لپاره د خیر او د ثواب ذریعہ وګرځوي او کوم مقصد دی لپاره دا مرګري راټولېږي الله رب العزت دې دغه مقصدونه کامیاب کړي او د پروګرام په ذریعہ سره او د غرنګي د پروګرام چې کم کوششونه دي او کم وجه باندې دا پروګرام شروع کړي په هغه وجه دی الله موږ په ټولو پښتنو منځ کې ټولو مسلمانانو منځ کې اتحاد او اتفاق نصیب کړي امين امين او چې څه قسمه شرعي حاجتونه وي څوک بیماران وي څوک قرضداري وي څه قسم حاجت وي الله تعالی ته معلوم دي دلته موجوده مونږ ویني وسو یا د نبات مونږ ویني یا نشته څوک یا الله تعالی سوالونه کړی الله تمام دغه خلکو حاجتونه قبول منظور امين مسافر پر دعا کوي مسافر دی الله رب العزت دغه مسافر ول دلته خپل وطن کې خپل مور او پلار سره خپل بچو سره وته د خو وسایل پیدا کړل امين الله رب العزت خصوصي رحم په دوه باندې وکړي امين الله دغه خپل دلته خپل وطن کې خود مختار جوړ کړي کې او بیا هم په اخر کې سمره شاه شری حاجتونه الله تعالی
تمام د ټولو خلکو شرعي حاجتونه پوره کړي. مولانا صاحب کې ډېرې برګر کبار صاحب هم بیمار د دوا چلو الله رب العزت غلم صحت ورکړي. هغه علاوه سمره بیماران دي ټول چا روحاني بیماری چا جسمانی کور کې هسپتال کې الله ټول له شفا کامله نصیب کړي. باران په ذریعہ باندې الله باران راوړيږي یقینا چې تا رحمتونه الله دې موږ لپاره د عذاب ذریعہ ونه ګرځوي. یا الله همدا غرنګ رحمتونه دې موږ لپاره وګرځوي. څوک بې وسه دي چا وس نه رسیږي کورونو کې کوټو کې تکلیف دی ورته الله هغه باندې اساني کې یا الله چا څومره یعنی کورنی مشکلات وي الله په خپل دربار کې قبول منظور کړي. وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله.